ننګرهار کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 3 ښارګوټي د کډوالو لپاره ځانګړي شوي دي. د دې ولایت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس ملا عزیز الرحمن سرحد وایي کډوال ته په خانکي، بامراغه او د رودات ولسوالۍ اړوند تور راغه سیمو کې ښارګوټي ټاکل شوي چې خانکي ښارګوټي کې عملاً د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې 3 ښارګوټي د مهاجرینو لپاره پلان کې دي چې یو خانکي دی چې فعلا کار کې روان دی. 15,000 کډوالو لپاره انشاءالله ترتیب برابر دی. دلته د بام راغه د خوږیاڼو کې او دریم تور راغه د روداتو کې. زموږ په خانکي کې الحمدلله کار روان دی. دا ډېر وخت شو او دا چې کله خانکي پوره شي د دې نه وروسته به بام راغه وي. له پاکستانه راستون شوی کډوال خیال جان وایي د اسلامي امارت له دې چارې خوشحاله دی او د ژر تر ژره د ځمکې د ورکړې غوښتنه کوي. وایي چې د سرپناه له ستونزې خلاص شي. د صدر د منځ کې کوم هغه د ویش نړۍ څخه پیل شوی د دې موږ ډیر خوشاله یو او دا داسې اوس لکه موږ کوم د منځ کې په ویش کې خبره زده دا ډیر ښه اقدام ده، په دې ډیر خوشاله یو او داسې اوس لکه د سرپناه کوم مځکه چې موږ ته راکوي نو دې باندې ډیر خوشاله یو نو د دې ډیر منغو یو الله دې وکړي چې دا زر تر زره پیل شي. یو بل کډوال لال محمد وایي په بیلابیلو برخو کې د ورسره اسلامي امارت مؤسسات او خیره بنسټونه مرستې وکړي چې کډوال له اوسنیو ناخوالو او ناسم اقتصادي حالت راووځي. برخې کې چې په هر شي کې د حکومت مرتبه بس رسیږي هغه د سره کومک وشي په دې ډېر خوشحاله کېږي. که د خوراکي مواد یې کم ځکه یې ولې 15 کاله ما په دغه کې تېر شوي دي په پاکستان کې او ولا چې ستا دغه نسته 15 لکه کلدارې زه قرضدار راغلی یم ځکه زه یو سړی وم بچیان مې واته بچیانو د اړیکو په دې اړې باندې څوک وساته شي. څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د کور او ښار جوړولو وزارت له خوا د دې ولایت په خانکي ښارګوټي کې 15,000 کډوالو ته د ځمکې د ورکړې لړۍ پیل کړه چې راتلونکي به په پاتې ښارګوټو کې هم کډوالو ته د ځمکې د ورکړې لړۍ پیل شي.